مستمعین اخوا زموږ خپله یو ورورولي ده موږ هم قایم دایم ساتو خو کله کله په کور کې چې کوم د ورونو ترمنځ هم داسې درنو قدرمنو د علي او د صادق خپلو کې جوړه وشوه لکه څنګه تاسو ته معلومه ده صادق او د علي د سفیان په سر لانجه راغلې وه صادق د سفیان دپاره چندې اعلان کړی و ویډیو جوړه کړې وه چې سفیان سره ودرېږئ مدد وکړئ هغه ډېر سخت بیمار دی سختو حالاتو کې دی او بیا هغې نه وروسته علي ویډیو جوړه کړه دا خبره یې وکړه چې زمونږ واینز والا ته داسې خیراتمار ځان نه جوړول یا داسې د چندو اعلانات نه دي کول پکار هر سړی خپله تنخوا الي پیسې الي هغه ضرورت مطابق دی استعمالوي مسافرو نه داسې قسمه مطالبات یا پیسې غوښتل نه دي پکار بیا په دې کې اسلم راپاڅېده پوره لانجه جوړه شوه خو نن دې دواړو خپلو کې روغه په څه طریقه باندې وکړه دا روغه ورته چا وکړه او دوی ولې روغه وکړه او دوی دومره مجبوره د څه نه شو چې دوی خپلو کې یو شو ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازماً سبسکرایب کړئ ګوره ملګرو چې کله هم خلکو ته پته ولګېده نو ډېر داسې د دوی مخالف وو چې دوی دواړو منځ کې خفګان راوستلو کوشش یې کولو نو دوی دواړه په ځان باندې پوه شو چې یاره زموږ د جګړې نه زموږ د دې لانجې نه دریم کس پیدا اخلي نو دې دواړو ډېر زر خپلو کې جوړه وکړه یو بل سره روغه وکړه مونږ خپله ډېر زیات پې خوشحاله شو د لسو کالو نه یو بل سره ملګري دي په نه څه خبره باندې داسې خفګان کول نه دي پکار بل دې دواړو وضاحت هم وکړو لکه یو بل دواړه غلط فهمۍ کې وو یو دپاره ویډیو نه وه جوړه بل دپاره نو دې دواړه داسې پوه شوي ونه د دوی داسې اختلافات هم نه وو خو خلکو پکې داسې دومره خواري شروع کړې وه چې د دوی دغه لانجه یې غوټولو طرف بوتلله